چې مسواریانه راپورته کړم باران را تیل ته پیدا کېږي. دوه سپاریان نور ولاړ دي اوس مې راپورته کړم. چیرې ځئ؟ زه خو بایپاس ته ځم او حاجي صاحب چې دی په غوږو یو څه دروند دی، زه نه پوهېږم چې دی ولاکه چیرې ځي. چیرې ځې خو زوم ځمه دې صاحب ته چیرې ځې؟ بایپاس ته ځمه. هغه زما ځای ښیي، زه مرید ځمه. څه دي راپورته سئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیرې ځې وروره؟ درې پرې ځم وروره. څه یې دی؟ وروره بیخي باداره ناست یې څه در وس کېږي. دوه نفره سټ دي، څلور کسه خېږي ولې دوه نفره ته سره وختلاست. کومه دي وروره چې څلور کسه دي؟ خو یو ته یو ته یو دغه راپورته شو. دا اوس یو نفر دی، هغه چې دوه نفره راوخېږل، دا اوس زما بغه د دوه نفره چې کښېنوله. وروره زه خپله یو نفر یم، دوه نفره چې شاته ناست یم. اره دا خو شپږ کسه په دې سټ کښېنولي دي، د درو کسو سټ دي شپږ کسه ورکېږي ولې دا نو کار دی، دا انصاف دی. شپږ نه دي وروره، درې کسه. ما تلیفون شو دا ټلیفون به ستا سره و نو. دا اوس دلته مې دغه کړی و، دا اوس هغه به نه وړی وروره، دوه نفره ناست یې په دواړو کې زه اوس تلاشي کوم. چې شکایت په ما د غله شک راغلی، زه اوس راپورت شوم. هغه دوه پوښتنه ناست و، هغه څه پوښتنه وکړه. چغال مغال جور کردین بیا در کمی قرار باشه، اصلا مرا خراب کردین. چی گپ است؟ میگی نه پر ما تلیفون رفتی شپږ کسه کښېنستلي خامخا په دا ګردو کې زه تلاشي کوم. حاجي صاحب تا خو به نه اخیستی زما تلیفون؟ یا زما ځای در اوسه نه دی را رسېدلی. یوازې ته چې پر تا ناوخته دی، زه همالته روان یم، کار لرم. زه نسوار نه کوم، بېغمه کښېنه. چې زما ځای را ورسېږي زه خپله پر موټروان باندې غږ کوم. ما سره بخښه دی، زه لږ نه کې ضعیفه یم د غوږو د خوا څخه. سهال دی ما تلیفون تا واخیستی؟ چی میگی؟ تلفن چی؟ تلفن چی؟ فقط میگه ما تلفن تو را دزدی کردیم. برو بجایت بشه گپ نزن خیلی. او تا څه جوړ کړی تلیفون تا اخیستی بل چا ونه کوړی بیا تا نزن خیلی گپ نزن، اعصابم خراب کردی. چه اعصاب ته خراب کردیم پیژه؟ اعصابکم را خرابک نکن. وای پیژه ستا خبرې. وروره تاسو ولې دغه کوئ وروره؟ ستا د زوی واده دی؟ زه شناخته کساب لرم، ته ولې وایې چې کساب شناخته نشته؟ په موټر کې جنجال مه کوئ، زما مغزه را خراب کړله. یو تلیفون څه کیسه لرې؟ چې که ګرده شل افغانۍ غواړې، ته اوس 1.5 افغانۍ غواړې. پر دغه ستاسو سره جنجال دی. شته مې کلته یو بغل ته مې ودروه. خدای مو خوار نه کوه اجرېدل. کرایه خبره نه ده کړه، خو د دغه مسلمان تلیفون ورک شوی دی، مالته غږ نه لرئ. بیا درو که نه یو کم سک چې پر دا مخ دروامه درومه والله که خبر یم، خو زه که خدای نه کړم درواغجن دغه را روانه میاشت ده براته، دا بله میاشت د روژې ده. تاسو جنجال مه سره کوئ. یو په نیکه راسه ولاړ شي ګرد تلاشي کوم. دا تاسو چېرته په مځکه نه جور کردی؟ په مځکه نه زما تلیفون پر مځکه نه ننوتی. ببین راسه تا خو به نه یې وړی کم؟ نه دلته نسته. تاسې ولې دا کور ته دوه جیبونه ورکوي؟ دا ولې دوه جیبونه ورکوي؟ دا یو دانه دی. دغه نه دي دوه جیبونه؟ یو جیب حاجي صاحب شو هغه هم راته کې تلاشی کوم. تاسې اوس چیز کوي، اوس لمانځه ته بیخي ډېر وخت پاته دی، دلته نه و بس ته نشی شته، مخ ته به درېدلي وای. تا هم تلاشي کومه دوه جیبه څه دوی تورکي سړی په کوم جیب کې دې واچوئ؟ په دغه کې که په دا بل کې دې واچوئ؟ چیش دی څه کیسه ده؟ په دغه جیب کې خو به جنې اچولي. دا حاجي صاحب پیاز وروره ما کې مو ګوره خپله تلاشي جې وکړئ، زړه دې یخ کړه. تا خو به نه یې وړې. تلیفون یې ورک شوی دی. اوس هغه موټروان هم تلاشي کومه. ما کې و کم؟ دغه
دا ولې څلور جیبه دي صدرې تور کړي دي تلاشی څلور جیبه یې صدرې تور کړي دي دا خو شرمنده نمیشه را تلاشی میکنی یا آدم تلفن دی. ور نمیداره تلفن مې ورک دی تلفن مې ورک دی وروره په 14,300 یو خبره وکړه د شادۍ څه تاول تلفن مې ورک دی په 14,300 مې رانیولې دي په 1400 کال کې ولاکه چې د چا باچي وز ما خپله یېره ده بس ولاکه نو درواغ نه سم درته ویلی او دا بیا کوڼ راوستلې دي سره پر راوڅرخوي وروره ستا د ټلیفون نمبر څه دی چې زه ځان ووایم 080 080 یو څلوېښت یو څلوېښت پنځه څلوېښت پنځه څلوېښت دغه دی زه به څنګه څوک راغواړئ زه ځم پر ما ناوخته دی هغه دی پورته کې یو کوچنی فرق یوه خبرې پر وکړه الو ما تلفون ورک شوی دی کور دی دغه په کور کې دی اور دی و په کور کې دی دا ما ټلیفون کوله کې امنیت د کور د سبا خبر څه کیسه وه چې ګردو در باندې راواچوله هغه ما ویل ما سره تلفون ورک شوی دی هغه چې بیا دې ښه جنګونه مې ورسره وکړله بعد هغه زما سره په کور کې پاته شوی و تلفون ستاسو ټلیفون په کور کې پاته شوی و تا دوی ته ویل تاسو غله یاست ما په ګورو د غلو شک وکړي ما پر ما دې د غله شک راوړی په تا کې مې هم تلاشي نه وکړه بخښه کوه الله